السلام علیکم مرګرو، زه یم عبدالمجید او تاسو زموږ چینل ګورئ ټاپ ویډیوز افیشل. مرګرو، نن د یوټیوب کورس څلورمه حصه ده او په څلورمې حصې کې مرګرو موږ دا زده کوو چې د یوټیوب چینل لپاره به نوم څنګه ږدو، داسې نوم چې په هغې باندې زموږ چینل هم زر ګرو شي، یعنې مخ په وړاندې شي. نو داسې څه نوم به موږ خپل چینل لپاره کیږدو او هغه کوم نوم مرګرو. هغې نه نوم کېښودو نه مخکې مرګرو تاسو خپل یوټیوب چینل ته راشئ او په چینل په سرچ کې مرګرو تاسو هغه نوم سرچ کړئ. مثال په طور مرګرو تاسو فرض کړئ یو نوم کېدی خپل چینل لپاره، پهله تاسو سرچ کړئ که په هغه نوم فرض کړه چینل نه وي مرګرو، نو بیا تاسو هغه نوم چینل ته کېږدئ. که فرض کوي نو مرګرو مه کېږدئ، هغې وجه دا وي چې بیا چینل هم سرچ کې نه راځي، او بله وجه دا وي چې هغه چینل زر نه ګرو کېږي. چې مختلف نوم وي مرګرو نو هغه چینل زر ګرو کېږي. مثال په طور باندې زه ولیکمه مجید وهاب جعفري ولیکم، وهاب جعفري وهاب جعفري مرګرو مه ولیکله. اوس وهاب جعفري زه سرچ کوم مرګرو، نو تاسو ته پته ده وهاب جعفري په نوم باندې مرګرو چینل نشته، چینل نه راځي. ټیک ده که نه؟ وهاب جعفري باندې مرګرو که تاسو فرض کړه چینل جوړوئ نو دا به کامیاب وي. یا داسې بل نوم چې تاسو سرچ کوئ چې په هغې باندې یوټیوب چینل نه وي، نو مرګرو داسې نوم کامیاب وي. اوس مثال په طور باندې زه ولیکم چې KFK وینز مرګرو تاسو وینئ چې په دې باندې اوس چینل شته. KPK وینز باندې هم شته، KPK سونګ او KPK ټیکنیکل مرګرو تاسو وینئ په دې باندې چینل اوس شته. داسې نوم به مرګرو تاسو نه ږدئ، تاسو به ډیفرنټ نوم ږدئ. ټیک ده که نه؟ لکه اوس زه بل یو نوم واخلمه، څه نوم کېږدم، پېښور وینز مرګرو تاسو ګورئ په دې باندې هم چینل شته. مرګرو تاسو اور وینز شته، پېښور وینز باندې مرګرو چینل نشته. مرګرو تاسو چې کوم نوم چینل ته کېده نو هغه اول یوټیوب کې سرچ کوئ، که په هغې باندې فرض کړه چینل نه وي په هغې باندې بیا چینل جوړوئ. ټیک ده؟ او دې سره چینل بیا ګرو کېږي. مرګرو دا زموږ د یوټیوب نن څلورمه حصه وه. مرګرو نورې حصې به هم د یوټیوب متعلق کورس به موږ مکملوو. په هغه کورس کې چې څومره هم د یوټیوب متعلق خبرې اترې دي مرګري هغه به موږ تاسو سره شریکوو. خو تاسو به زموږ ویډیو هم لایک کوئ او که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو چینل به هم سبسکرایب کوئ، په دې وجه چې تاسو ته زموږ ویډیو په ټیم میلاو شي او تاسو ته فایده حاصله کړي. ټیک ده؟ امید لرم چې دا ویډیو به هم تاسو خوښه شوي. د الله په امان.